هر شپه ځان وژنمه سحر مې اخلي لمر په غاړه هر شپه ځان وژنمه سحر مې اخلي لمر په غاړه په ما کې سا چرته ده هسې وړم سر په غاړه د اوبو شور دی په خبرو یې څوک نه پوهیږي د اوبو شور دی په خبرو یې څوک نه پوهیږي خو یو سړی د تندې مري د سمندر په غاړه د لاس ګوتې رانه ورکې دي درویش روښانه د لاس ګوتې رانه ورکې دي درویش روښانه خو یو غمې مې دی موندلې د ګودر په غاړه. سلامونه مینه احترامات مې ومنئ د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو ستاسو ادبي ملګری احمد الله وفا یم او یو ځل بیا درته د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې ډېر زیات سلامونه مینه او هرکلی خوشبختانه توحید الله وفادار زموږ تر چم راورسېدو زموږ تر حجرې راغې غواړو توحید الله وفادار ته خدای ډېره حافظه ورکړې ده ډېرې نظمونه غزلې هر څه په یاد لري د توحید الله وفادار نه یو نظم او یو څو بیتونه اورو تاسې هم را سره مله پاتې شئ. وفادار صاحب سلامونه. خوشحاله اوسېږئ. زه هم په خپل واره ټولو لیدونکو ته د زړه د تله سلامونه او رب دې وکړي چې ټول راته روغ روغ او صحت جامې پر تن ولري. ډېره زیاته مننه کوم وفادار صاحب. زموږ خو دغه وړوکی شان پروګرام دی د شاعرانو ملګرو سره هغه ملګري چې د شعر ذوق لري د هغې سره دغه بنډارونه کوو. راځو له تاسې په لومړیو کې نظم یو کو غزلې دو بیتونه به لومړي سر کې ووایم چې د خپلې مینې او ارمان لارو ته نه رسېږي د خپلې مینې او ارمان لارو ته نه رسېږي دا سړی پوی کوي د جانان لارو ته نه رسېږي او دا وفادار ډېر خراباب وي خو وجه دا ده دا وفادار ډېر خراباب وي خو وجه دا ده دا وفادار دی یا قربان لارو ته نه رسېږي. نظم به ووایو نظم دی چې زه مې د زړه د کلي خان ومه ناپوهه غوندې زه مې د زړه د کلي خان ومه ناپوهه غوندې وخت سره سم د وخت یو ځوان ومه ناپوهه غوندې د خدای بنده یم ما خدای ته بندګي کوله ما د چا دوه سترګو ته خپله زندګي کوله زه مې د زړه د کلي خان ومه ناپوهه غوندې وخت سره سم د وخت یو ځوان ومه ناپوهه غوندې د خدای بنده یم ما خدای ته بندګي کوله ما د چا دوه سترګو ته خپله زندګي کوله خانخیله وه مالداره زه غریب هلک وم د هغې ښه نصیب و زه ډېر بد نصیب هلک وم هغې نادانې به دا ویلې چې پروا مه کوه د غریبۍ او مالدارۍ منځ کې سودا مه کوه زموږ په منځ کې د یارۍ ډېرې مودې ووتې په خوشحالۍ کې مې د ژوند دا څو لمحې ووتې بیا یو ورځ مې پرې جرګه وکړله په دې جنۍ مې مرکه وکړله ما ته یې مخې ته لوی غرونه کېښول د جنۍ پلار راته شرطونه کېښول ما ته یې ویلې نوکري وکړه پیسې پیدا کړه مزدوري وکړه غریبي ورکه کړه خاني وکړه زموږ په شانتې زندګي وکړه بیا راشه زه به ګله لور درکړمه بیا راشه زه به خپله لور درکړمه په غریو نیولو او سلو وتم زه په ژړا او په سلګو وتم ډېرو فکرونو او سوچونو سره په زړه پراته واړه غمونو سره کلی مې پرېښود ترېنه ښار ته لاړم د کار په نیت ووتم کار ته لاړم مودونه پس مې نوکري پیدا کړه ما ځان ته ښار کې مزدوري پیدا کړه ما به ګټلې 20 روپۍ ته خوشحالي کوله ما به د شپې او هم د ورځې مزدوري کوله ګله وختونه به یاباله تیر شو ما باندې ښار کې اته کاله تیر شو ما په نهاره شپې سبا کړې هلته پیسې مې ښې ډېرې پیدا کړې هلته ما ویلې ځان سره به ډېرې خوشحالۍ یوسمه حیران هم پاتې چې لیلا ته څه ډالۍ یوسمه یوه نتکۍ یو مې پیزوان یوه ټیکه واخیسته په ډېره مینه مې لیلا ته سره جوړه واخیسته په ډېرو هیله و ارمان کلي ته ښار نه شوم بېرته را روان کلي ته په ټوله لاره مې له ځان سره ټپې کولې ما د سهرا پر یو غزل ته زمزمې کولې په ټوله لاره مې له ځان سره ټپې کولې ما د سهرا پر یو غزل ته زمزمې کولې ورسېدم د زړګي سر کلي ته د خپلې مینې او دلبر کلي ته هم ټول ځوانان هم ټول سپین ږیري هلته راټول ول ټول خلک د کلي هلته په ډېره مینه مې غوښتنه وکړله یو ماشوم نه مې پوښتنه وکړه راته حال ووایه زړګیه دلته ووایه څه شوي بچی دلته هغه نازولي ګلالي ماشوم داسې راته وویل لیوني ماشوم ختمه د چا د ژوند قصه شوه کاکا د خان صاحب لور پرون شپه مړه شوه کاکا ختمه د چا د ژوند کیسه شوه کاکا د خان صاحب لور پرون شپه مړه شوه کاکا د ارمانونو غر نه کېوتم اسمان نه ځمکې ته راپرېوتمه خولې نه مې چغه قدرتي ووته یوه ټپه مې ناڅاپي ووته ربه د هغو ګناه سوي د سرې ډولۍ ارمان چې تور له حد ته وړي. ډېره زیاته مننه کوم وفادار صاحب. واقعا جاوید سهراب د افغانستان ځلانده څېره
چې په نظم باندې ډېر ښه کار کوي او بیا وفادار صاحب د کلمه او انداز ټول د ستایلو وړ دي. راځو د وفادار صاحب نه یو غزل بله اورو، بیا د هغې نه وروسته خپرونه رانغاړو. په وروستیو کې یو غزل دی چې ټولو مینوالو ته به ډالۍ. مهرباني. غزل داسې دی د پوهنتون وخت کې مې لیکلی وی جانانه ته یو څو شېبې آرام وکړه بیا ځه. جانانه ته یو څو شېبې آرام وکړه بیا ځه، پوهنتون ته چې ځې ما ته یو سلام وکړه بیا ځه. او فقیر دی ګوله مه کوه خیرې به درته وکړي، فقیر دی ګوله مه کوه خیرې به درته وکړي، که څه نه ورکې لږ احترام وکړه بیا ځه. منمه ستا کارونه خو د نورو نجونو زیات دي، خو بس یو اشاره راته په بام وکړو بیا ځه. منمه ستا کارونه خو د نورو نجونو زیات دي، خو بس یو اشاره راته په بام وکړو بیا ځه. ویلې وفاداره ته په شعر ډېر ښه پوهېږې، ویلې وفاداره ته په شعر ډېر ښه پوهېږې، خیر څه کېږي دې شعر ته مې لږ پام وکړو بیا ځه. همدغه غزلو تمه لرمه چې د لیدونکو اورېدونکو خوښ شوي. ډېره زیاته مننه کوم وفادار صاحب چې وخت دې راکو دلته زموږ تر کلي راورسېدلی او بیا دې راته خواږه خواږه شعرونه خپل او د جاوید سهراب نظم، نو ډېره زیاته مننه کوم. تا مننه چې دومره زیار وباسي تر څو شاعرانو سره کښېنې او د هغه شاعرانو د خپل ژوند وپوښتې چې ژوند یې څنګه روان دی او هغې نه دغه شعرونه واورېدل. تا مننه چې دومره زحمت وباسي. مننه. ژوندي اوسئ درنو ملګرو. دغه خوږ ژبې شاعر توحید الله وفادار چې د افغانستان ډېرې مینوال یې د غږ سره اشنا دي، خو په څېره به یې لومړی ځل زه وایم زیاتره ملګري ګوري، ځکه د پټو لالون په ادبي خپرونه کې دغه لومړی خپرونه ده د وفادار صاحب سره. انشاءالله وخت په وخت به د وفادار صاحب نه خواږه خواږه نظمونه، انتخابي کلامونه، د دې خپل شعرونه تر تاسو در رسو. دغه به د پټو لالونو ادبي خپرونه چې ما احمد الله وفادار ته وړاندې کړه. یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې.